السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې د ګوشې پیل رسیپي در سره شریکوم چې کولای شئ په 15 دقیقو کې تیار کړئ. دا اوړه اصلاً د اشک او منتو لپاره دي چې اشک او منتو ته ترېنه استفاده کیږي، خو تاسو کولای شئ چې ګوشې پیل هم ترېنه تیار کړئ ځکه چې جنجال یې کم او اسانه ده. داسې به د اوړو په سر باندې لږ زره اوبه اضافه کړئ چې سریښ پیدا کړي او د ډیزاین کولو په وخت کې سره ونښلي. په متوسطه حرارت یې پاخه کړئ. په آخره مرحله کې د بورې پوډر او میده سوی هیل به هم په سر واچوئ. دوستانو، هیله ده چې ویډیو مو خوښه سوې وي. که غواړئ داسې نورې خوندورې ریسیپیانې در سره شریکې کړم نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ.